قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. هسې خو تاسو ته معلومه ده چې خپلې مېرمنې سره کوروالی کول دا یو داسې عمل دی چې په دې سره ثواب میلاویږي، ځکه چې دا یو حلال عمل دی. خو په دې کې څه وختونه او یا څه موقع داسې هم وي چې دا پکې بالکل حرام دی، او د دې کولو سره تاسو په مختلف قسم مرضونو، مختلف قسم بیماریانو او مختلف قسم مشکل حالاتو کې پریوتلی شي. هغه حالات، هغه مشکلات کوم دي که تاسو ځان خبرول غواړئ نو موږ سره ضرور د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، یقینا چې تاسو په دې ویډیو کې د دغه ټول تفصیل نه خبر شئ او تاسو به ډیر څه نوي زده کړئ. موږ دا ویډیو د دې په باره کې جوړوو چې هغه کوم وختونه دي چې که تاسو پکې دغسې کار وکړئ، یعنې کوروالی وکړئ، نو تاسو په مرضونو باندې اخته کېدلی شي. په هغې کې لومړنی هغه دوران وي چې په کوم دوران کې ستاسو میرمن چې دا هغه د میاشتني بیمارۍ سره مخ وي. دا حالت یوازې په عام اوقات کې نشي کېدلی. دا حالت داسې هم کېدلی شي چې انسان واده وکړي، دا واده په شپه باندې هم اکثره میرمنې، اکثره ښځې داسې وي، نو زیات خلک بیا صبر نشي کولی. نو په کار ده چې هغوی صبر وکړي، ځکه چې که صبر ونه کړي نو د یو داسې لاعلاجه مرض سره به مخ شي. یعنې په دغه دوران کې که کوروالی وکړي او صبر ونه کړي نو د یو داسې لاعلاجه مرض سره به مخ شي چې د هغې به بیا علاج هم نه وي معلومه. مختلف قسم مرضونه بیا مخې ته راځي، نو د دې نه ځان وساتئ. کله چې دغه بیماري وي، په دغه بیمارۍ دوران کې هېڅکله هم د نزدېکت کوشش مه کوئ. په دې کې نور هم داسې وختونه دي چې په هغه وختونو کې ډېر زیات مشکلات پیدا کېدلی شي، نو هغه هم در سره دا ټول په تفصیل سره نمبر سره تاسو سره شریکوم. خو قدرمنو، د ټول نه ضروري خبره دا ده چې کله تاسو ته میرمن ووایي چې زه د دغسې حالت لپاره تیاره نه یم، نو بیا تاسو هم کوشش مه کوئ، ځکه چې اکثر وخت ښځو ته پته وي او سړي په دې هر څه باندې نه پوهېږي. نو لږ شانتې ستاسو صبر ستاسو دپاره په آینده کې ډېره فایده درکولی شي. که ستاسو د معلومات خوښ شوي وي، غواړئ په آینده کې هم تاسو ته دغسې نوي معلومات، ویډیوګانې او خبرونه راوړو، نو ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.